بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ راځو موږ تاسو پر کالم پلان، رینګ بین پلان او د دې ترڅنګ باندې پر فوټینګ پلان باندې کار کوو. ښه، د دې څخه لومړی چې موږ تاسو راځو پر دې شیانو باندې کار کوو، هغه غیر ضروري دیوالونه چې موږ تاسو نه پکارېږي هغه دیوالونه ایسته کوو، او د دې ترڅنګ موږ تاسو دا دروازې ځینې او دا شیان هم ورڅخه ایسته کوو. نو راځو دا شیان به ټوله ایسته کړو، ځکه چې موږ تاسو چې رینګ بیم اچوو هغه یوازې هغه دیوالونه معلومیږي، نه هغه فاونډیشن یې معلومیږي، نور دغه یې نه معلومیږي. دا به ټوله داسې په ترتیب سره ایسته کړو څخه چې تاسو ته معلوم شي چې مثلا موږ چې کله بیا دا پلان جوړو په دې ترتیب سره جوړیږي. دا شی سو د دې څخه وروسته به راسو اکسټینډ کمانډ به واخلو، ډبل کلیک، دا ټوله به موږ اوس بېرته وساتو. په چیش پلان کې دیوالونه هم نه دي پکار، دغه د دیوالو دپاره مو احاطه پکار ده. اوس راځو سره په خلاصي لمانځی ولې دا د ورته جوړ کړم. موږ تاسو چې اکسکیویشن کوو دغه ساحه موږ تاسو اکسکیویټ کوو. مودیفای منیو ته به راسو، ایکسپلور یې کړو او دی به ټوله یوه دغه ته واړوو. په رنګ کې لییر دی، دا ټوله دا لییر دی. اوس راځو ټریم اخلو. موږ تاسو یو بل پلان د اکسکیویشن دپاره هم موږ تاسو پلان لرو، صحیح دی؟ هغه به مثلا راسو ورته بیا ووایو. اوس دا هغه ساحه ده چې موږ تاسو په داسې ځای کې زیرخانه کاږو، نه؟ نو د دې دپاره چې موږ اکسکیویشن پلان جوړ کړو، نو بیا راځو دا ټول ورڅخه ډیلیټوو. وعلیکم السلام ورحمة الله. دا زموږ تاسو هغه ایریا ده، دا په یو هیچ سره ښیو، مثلا په داسې یو هیچ سره ښیو. جې سکیل یو دی، دا به 1.15. دا زموږ تاسو د اکسکیویشن ایریا ده، دغه ځای موږ تاسو کیندنکاري کوو، په دې کې بیا وروسته موږ تاسو زیرخانه جوړوو. صحیح سو؟ د دې څخه به وروسته راسو بېرته خپل زاړه ځای ته، زاړه درس ته. دا مثلا زموږ تاسو پلان سو. صحیح سو؟ اوس نو موږ تاسو چې کله رینګ بیم کاروو پر دغه ځای باندې چې شکو رینګ بیم کاروو، د دې څخه لومړی موږ تاسو راځو کالمان جوړوو. کله چې موږ یو پلان جوړوو، په پلان کې مهم شی د کالمانو پر متوازن والي دي، یعنی کالمان به موږ تاسو داسې پر داسې لاینو سره ایږدو چې هغه په یوه لاین کې راشي. داسې نه چې یو کالم پر دغه ځای بل کالم پر دا ځای، بل پر دې ځای، او بل کالم بیا دلته راغلی، یو دلته راغلی، دا کالم داسې پر مطابق بل لاین نه وي، نه
یا هم دلته یو کالم مور کړی دلته مور کړی دلته بیا کالمان نه وي. کالمان موږ دا رقم کوو چې مربعي شکل دی خپل چیز کې سپورټ کې، ځکه چې کله چې موږ لوډ وایو، کله چې پر یو چت باندې لوډ لویږي، پر دغه سلب باندې چې کله لوډ لویږي نو هغه لوډ اول بیمانو ته انتقالیږي، د بیمانو څخه هغه کالمانو ته انتقالیږي، د کالمانو څخه هغه بیا فاونډیشن ته انتقالیږي او فاونډیشن یې په ځمکه کې ډسټریبیوټ کوي، پر ځمکه یې تقسیموي. نو په دې خاطر دا کالمان باید موږ دغه ته داسې بیمانو ته داسې سپورټونه ورکړو، داسې کالمان ورته ورکړو چې دغه د بیمانو لوډ دی په مستقیم په دغه ډول سره په سیف ډول سره دی فاونډیشن ته انتقال کړي. نو که چیرې موږ یو کالم دلته ورکړي، یو مو دلته ورکړي، یو مو دلته ورکړي، دا ځای کالم ونه لري او دلته مو رینګ بیم هم ورکړي، خو بیا هم دغه رینګ بیم چې د لوډ ته بلته ورباندې اپلای کوي دغه درې به صحیح دي لوډ به انتقال کړي، مګر دغه ځای چې دلته غیر متوازن والی منځته راغلی، دغه ځای ستا هغه د فیلیر سبب کېږي، کیدای شي دغه ځای باندې ستا د کولپس راسي یا هم کریک وکړي او بل مشکل راسي. دا په دغه سیستم کې دا رقم دی. موږ یو لوډ بیرینګ سیستم لرو او بل هم دا دیوالونه چې یو د لوډ بیرینګ په حیث کارو او بل د پارټیشن وال په حیث کارو. لوډ بیرینګ په حیث دا رقم دی چې مثلا که چیرې موږ ورته بیمان ورته ور نه کړو، بیا هم هغه لوډ چې پر دغه باندې راځي د سلب لوډ چې پر د دیوالو دغه کالمان نشته، که چیرې کالمان ولرو بیا دغه نه رینګ بیم نه وي، دغه پر دغه موږ دوه رنګې بیمان لرو، یو رینګ بیم کښته کاریږي چې دغه دیوال پر راپورته کېږي او یو رینګ بیم چې دی د سلب څخه کښته داسې یو رینګ بیم کاریږي. نو که چیرې موږ رینګ بیم ونه لرو، لوډ بیرینګ سیستم مو کار کړي، دیوالونه هم دغه پر ځای پورته کړي، نو هغه لوډ چې دی هغه د دیوالو په واسطه سره ځي فاونډیشن ته انتقالیږي، هغه کښته لوډ دغه ته انتقالیږي. او که چیرې بیا موږ لوډ بیرینګ سیستم ونه لرو، لوډ مو د بیمانو په واسطه سره دغه کړي، هغه فریم سټرکچرز دي، یعنې دا ګرده لوډونه چې په فریم باندې دغه کېږي، دا دیوالونه چې دا یوازې د پارټیشن په حیث کار کوي. ساده مثلا یو اطاق کې سره جلا کړي، که ته چیرې دا دیوال وغورځې هم دا ستا دغه ولاړ دی، هم چې سلب ولاړ دی، هم چې دغه ولاړ دی، هېڅ مشکل نه پیښوي. او که چیرې بیا تا د دیوال څخه د لوډ بیرینګ په حیث کار اخیستی، یعنې دغه لوډ چې پر دا دیواله باندې لویږي هغه دغه دیوال دغه کوي انتقالي ځمکې ته، که ته چیرې بیا هغه دیوال ایسته کړې دا ستا سټرکچر پیلیږي، نو موږ بده ډوله کار وو. زموږ دلته په پلان کې ډېر کار چې دی پر دغه پر فریم سټرکچر باندې دی. موږ فریم جوړوو، د دیوالونه چې دی هغه یوازې دغه د پارټیشن واز په حیث سره کاروو. نو موږ راځو د دې مطابق دغسې یو دغه جوړو. که چیرې موږ اوس دغه د شکل ته وګورو، که چیرې دا کالمانو ته وګورو، کالمان هم مثلا پر دغه لاین باندې برابر دي او دا رینګ بیم چې دی دا هم په دغه ترتیب سره برابر دی. نو اوس راځو دغه پلان موږ پر دغه خپل دغه باندې اپلای کوو. د دې لپاره چې اول راځو کالمان ورته ورکوو، کالمان موږ پر پنجانو باندې ورته ورکوو. نو راځم زه دلته یو دانه کالم ورته ورکوم. که چیرې دا 25 سانتي دیوال وي، 25 په 25 کې ما کالم ورته ورکړي. کالم دا رقم نه دی، دا اوس ټیپیک نقشه ده، مثلا دې ته ډیزاین شی نه دی سوی. که چیرې موږ دې ته ډیزاین کوو، هم کالم ډیزاینېږي، هم فاونډیشن ډیزاینېږي، هم رینګ بیم ډیزاینېږي او هم سلب ډیزاینېږي، ټول شیان پکې ډیزاین کېږي. خو که چیرې موږ 2 منزله 3 منزله ځای ولرو، هغه موږ ټیپیک هم کارولی شو، ډیزاین ته ضرورت نه لري. که چیرې بیا های رایز بلډینګونه ولرو، هغه بیا موږ مجبور یو چې بیا ډیزاین ورته وکړو. حال دا چې موږ ټیپیک کارو دا هم ښه کار نه دی، د دې لپاره هم باید موږ ډیزاین وکړو. ګرد هغه دغه چې مثلا څونه سیخان غواړي، څونه دغه کېږي، هغه بیا موږ په دغه کې راځو خبر ورباندې کوو په سټرکچر پلان کې نه. د کالمان دپاره اسانه طریقه دا ده چې مثلا یو دانه ریکټنګل اخلو، دا کاپي کوو، تر داسې نقطې نیسو چې په نور نقطو کې هم موږ هغه شی لرو. ښه دی، موږ تر بلې نقطې ومومو، دا به موف کړو، دا به اوس کاپي کړو. بیا پر دا ځای باندې کالمان شول، اوس راځو بیا نقشې ته ګورو، پر دغه مطابق باندې دلته هم کالمان لرو. که
چیرې اوس موږ دغه ایریا وګورو دا خو خپله ټوي اسلاب پکې ښکار شوی دی نه ون وي او ټوي خو موږ ته اوس معلومیږي ون وي اسلاب خو نو هغه دی چې ال پر بي باندې هغه پر یو پر بل چې مثلا را تقسیم کو د دوه څخه کوچنی سي یو غټ په دا رقم سره موږ تاسو ټوي ون وي معلومولی شو نه ټوي اسلاب خو نو دا رقم دی چې د ده لوډ چې دی څلورو خواو ته ډسټریبیوټ کېږي او ون وي اسلاب چې دی هغه یوازې دوه طرفو ته لوډ ډسټریبیوټ کېږي دا اوس موږ تاسو ټوله ټوي اسلابونه دلته په دا ځای کې کار شوي دي نو راځو یو لاین به واخلو اوس به دا شی کاپي کړو دا په دې ځای شوله یو لاین به دلته واخلو وګورو چې پر دا ځای باندې نو کلمان شته که نشته پر دا ځای کلمان نه لرو پر دغه لاین باندې دلته کلمان لرو نو رارسو بیرته خپل پلان ته پر دغه ځای کلمان نه لرو دلته باندې د کوم کلم دی په دغه ځای کې دلته کلم دی دلته نشته راځو یو دانه کلم دلته جوړ کړو دا خو د جي اس یې کلمان شوله اوس راځو د لاندې حصه ګورو په لاندې حصه کې موږ یو کالم دلته لرو یو دلته لرو پر دا ځای چې موږ کالم نه دیر کړي علت یې دا دی چې پر دغه ځای باندې هغه اصلي دیوال چې دی خو پر دغه ځای باندې دی که نه که چېر د اول منزل د پلان توګه دا خو د زیرخانې پلان دی نه پر دا ځای باندې د تشناب قرار لري دلته موږ کالم په جوړ کړی دی چې هغه د تشناب پرنګ بیم سپورټ کړي او دلته چې موږ تاسو کالم نه جوړ کړي په دې خاطر چې کارنر کلکین کار شوی دی نه نو راځو دلته به هم کلمان ورته ورکړو د څو په اندازه سره دي د دې کالم څخه 2.14 متره په اندازه سره دي دا شی به کار وکړو یو کالم پر دغه ځای باندې لرو او دغه یو کالم لاین هم امیر کړی دی ایل به واخلو یوه شی د فیزه په اندازه سره دلته موږ کالم لرو اوس کالمان جوړ شوله اوس راځو هیچ ورته ورکړو سولیډ رنګ او هغه کې هم موږ ته سپین رنګ ورته انتقالوو کالمان خو نو دا رقم دی که چیرې موږ تاسو په زیرخانه کې یو کالم ولرو هغه به په څلورم او پنځم منزل کې به هم هغه کالم وي دا رقم نشي کېدلی چې مثلا په زیرخانه کې زه دلته کالم ولرم مګر کله چې زه بیا اول منزل ته راځم هغه کالم بیا پر دې ځای باندې وي او خو نو بیا مشکل پېښوي نه نو کالمان چې موږ تاسو پورته کوو دا کالم باید تر چت در څو منزله پورې چې د هغه یو کالم باید پورته شوی که چیرې مثلا دا یو کالم دلته وي دا بل
15 سانتي یا 20 سانتي جې خواته وي هغه لوډ چې مثلا دا کلمې انتقالوي دا کلمې بیا هغسې نسي انتقالولی دغه مشکل بیا په وجود راوړي نو کلمان چې کله موږ توس جوړوو کلمان باید یو پر بل باندې په یوه اندازه سره دغه رقم سره ولاړ سي نو کله چې دا پلان جوړ کړي دا اوس زموږ توس کالم پلان او رینګ بیم پلان چې دي دواړه په یوه پلان کې راځي د دې دپاره چې موږ توس دغه نوټیشنونه وښیو دې خواته عددونه چې دي دا مثلا موږ توس په نمبر سره ښیي او دې خواته موږ توس په ABC سره ښیو راځم زه اوس یو لاین اخلم پولي لاین به واخلو تر دا ځایه پورې دغه باندې بیا موږ توس دلته لاین ټایپ ویلی وو که نه پر دې باندې کلیک وهو راځو لوډ ته راځو په لوډ کې موږ داسې لاین دغه کوو چې دا رقم نامرئي خاطینه دا شی ورته سلیکټوو اوکې کوو یې اوس دا لاین سلیکټوو او دلته به دغه ته راسو دا خط ورته انتخاب کړو اوس دا خط چې دا رقم نه ښکارېږي علت یې دا دی چې دی هغه سکیل یې نه دی برابر نو راځو دلته ادر سکیل ورته سیټوو 0.2 ورته اوکې کړو ولې ګورو 0.2 چې دی اوس هم غټ دی باید نور هم کوچنی سي غټ یې کړم که کوچنی کړم 0.5 وي کړو دا باید یا باید کوچنی سي دا یې ایستلی و 0.2 چې و هغه له دغه و 0.05 ورته انتخاب و دا باید صحیح دي اوس هم دا نه دی برابر 0.01 او صحیح شو اصل کې دا لین بیخي برابر نه دی دا به کنټرول زید کو دلته راځو بل لاین انتخاب یا دا د دې دپاره دی چې دغه خط سنټر لاین وښیي نه دا د سنټر لاین دپاره دی راځو لوډ ته یو بل لاین اخلو چې فاصلې یې سره ډېرې دا لاین مو مخکې اخیستی و ISO 0.3 یا دا لاین مو سلیکټ کړی و دی به سلیکټ کړو څه شي د کالمانو سنټر هم درته ښیي چې مثلا دا کالم سره چش دی پر یوه لاین باندې واقع دی او همدارنګه تا د رینګ بیم چې ته مثلا پر دا ځای رینګ بیم دی د هغه سیده هم درته ښیي چې مثلا دا رینګ بیم چې دی دا چش دی په صحیح سیده راغلی دی 0.00 اوس راځو دا کاپي کوو پر هر ځای چې کالم یې ورې موږ توس دغه کوو اوس به دی دلته کاپي کوو شفافه شو دا یو لاین په بیا باندې یو لاین یې راغلی هغه به وروسته سیټ کړو کنټرول زید دا خو زموږ ستا ټوله په یوه دغه سره دا به سره سپریټ کړو نه او اوس به دی داسې سلیکټ کړو کنټرول ورسره ونیسو دی به راوړو دا په دې ترتیب سره د دې لاینونه برابر شوله اوس راځو سرکل اخلو په سرکل کې 2 پوینټ اخلو دا سرکل سره راځو MT ملټي ټیکس پکې کې انسرټ کوو موضوع مثلا دته وایو چې دا د یو دغه دی او دا اندازه دې ورته غټه کړو 0.3 او دی به هم سنټر ته راولو دی به ډبل کلیک کړو وریا نه کېږي 0.4 اوس به دا شی راواخ کاپي به کو په دا نور ځای ویل شي دا شی شو
دې ډول سره اوس راځو داسې لاینونه پسې پکښې کې ووهو څه شی به وکړو دا خو چې روټیټ کې دا لاینونه بیا پر هغه لاینونو مطابق نه راځي نه دا خو ځایونه یې فرق کوي ښه د دې سره دې دا وکړو اوس به دې کاپي کړو صحیح شو یو شی بل دغه پاتې سوی دی نه پر دا ځای باندې دا ځای موږ څه نه یې راخیستی دا به کاپي کړو کوم کالم ته ښه دغه پاتې سوی دی دا به هم کاپي کړو صحیح شو دا شی راځو بیا څه شو نه وي پاتې کم یو پاتې دی دغه داسې یو لاین پاتې دی به راځو دی به هم کاپي کړو اوس صحیح شو نو راځو دا به دی به سم په سم دی به راواخلو کاپي به کړو دا دوه لاینونه سره نږدې دي نه دا به داسې وکړو دا به داسې کښته کړو صحیح شو دا ترتیب ورته جوړ کړو اوس راځو دته مثلا د هغه خپل دغه ورته ورکړو حساب ورته ورکړو نه دا یو دی دا به دوه کړو او په دې ډول سره راځو دې ته ABC ورته ورکړو دا زموږ رینګ بیم او کالم پلان د دې څخه چې اوس موږ کله پوټینګ پلان جوړو دا شی به کاپي کړو چې شنه غواړي یا اوس که چیرې موږ دغه وګورو ته موږ یوه طرف ته ښوولي چې که زه چیرې داسې وکړم دغه یو دانه راواخلم دې خوا ته یې وښیم یو دې خوا ته وښیم سره ګډوډ کېږي که چیرې موږ دا کالم ته وګورو دا کالم هم موږ ښوولی دی نه یو کالم موږ نه دی پرېښی نه مو داسې پرېښی نه مو داسې پرېښی دی نو دا ټوله څه شي په خپل ترتیب سره جوړ شوي دي اوس که دا کالم په دې ترتیب سره وګورئ موږ دا شی دلته راوړی دی که څه هم دا طرف دې خوا ته لنډ دی
زه کولی شم چې دا مثلا دې خوا ته هم وښیم. ځینې خلک یې کوي مثلا دې ته دا حسابونه چې دې خوا ته دا کلمان چې دغه نومیریکل عدد چې ورته ورکړي دې خوا ته لنډ راځي، یو دانه کالم یې لکه دا کالم دې خوا ته لنډ راځي دې خوا ته ورکوي. د دې په خاطر چې سړی ورک نه شي او ډېره په اسانۍ سره تا ته معلوم شي، نو موږ داسې یو نومیریکل دغه ورکوو. د دې څخه وروسته د دې ډایمنشن دی. د دې ډایمنشنونه چې موږ تاسو جوړوو ډایمنشن مینیو که څه موږ نه ده ویلي، خو دغه لاینیر ساده یو عادي کمانډ دی، دا به موږ تاسو پکې دغه وکړو. دا لاینیر د دې ډایمنشن موږ په دې ډول سره کوو. دا یو ډایمنشن مو واخیستی، دا ډایمنشن سټایل ته به راسو، یو وارې به دغه اضافي د غور څخه ایسته کړو. دا چې موږ کله دغه کې ډایمنشن سټایل له دې څخه وروسته موږ تاسو کنټینیو دا بیا وایو. د غونډ خو نو موږ تاسو ته معلوم دي. بیا راځو لاینیر راخلو، دا یو ډایمنشن مو سلیکټ کړي، هغه څخه وروسته بیا کنټینیو واخلو. اوس دا زموږ تاسو پلان چې شو مکمل شو، دا پلان جوړ سم د کالم او هم د دغه ده. د دې څخه وروسته راځو موږ تاسو پر دغه پلان باندې کار کوو، فاونډیشن پلان باندې. دا شی په دې ډول سره ایسته کوو. که چیرې موږ تاسو فاونډیشن 1.2 په 1.2 متر کې فاونډیشن ولرو، نو هغه بیا موږ تاسو دا رقم ورته سټوو. راځم زه به ډي انټر کړم 1.2 مثلا دا فاونډیشن شو. د سنټر لپاره به داسې یو لاین ورته دا شی به کاپي کړو، تر دا سنټر یې ونیسو. لاین مو نه دی پکار، نه هغه نه دغه کړو، نه دا به ایسته کړو. دا سنټر نه راته ښیي، خو هغه دغه چې دی دغه کراس شکل چې دی دا مثلا دغه کېږي، ځینې ځای کې سنټر نه ښیي. دا شی چې کله جوړ شو د دې څخه وروسته ټریم واخلو، فاونډیشن به داخل کې، خو دا دیوالونه نشته، نه رنګ بیم دلته راغلی دی، نو دا څه به کور څخه ایسته کوو یې. که چیرې بیا دوه دانې په دغه سره نږدې وي، کالمان سره نږدې وي، یو کالم دا دی یو کالم دا دی، دا فاصله لا نه وي مراعات شوې، نه ډېر سره نږدې، نو د هغه دپاره بیا موږ تاسو کمباین پوټینګ کاروو. د دواړو دپاره یو پوټینګ راځي، نه دا دواړه دا لاینونه داسې بسته کېږي بره چې یو پوټینګ راغلی ورته. لاین ووهو. کدام پاتې دی؟ کومه دی؟ دغه؟ دغه ښه بیرته کنټرول ځای کړو.
یا دا خو کندنکاري چې د اکسکیویشن چې دی د زیرخانو دپاره ټوله ساحه کیندل کېږي نه. اوس مثلا چې موږ ته زیرخانې جوړوو هغه ساحه ټوله کیندو، بیا چې هغه وکیندل د هغه څخه وروسته بیا کندنکاري کوو نه. او نو 25 سانتي نه مثلا ته راځې 10 سانتي 40 سانتي کندنکاري کوې چې څوک ورته تا ته دغه ښه معلوم شي، وروسته بیا بغلون ورته ډکېږي نه. ټیک 25 سانتي خو نو ته نشې کولی چې هغه وکیندې او بیا هغه ډک کړې. صحیح شو؟ کوم دیوالونه چې راپورته کېږي و د دې لپاره اضافي کوو. لکه اوس اوکې اوس مثلا دا زیرخانه ده، دا زیرخانه ده، دا مثلا 1.8 متر دا لاندې ژوره ده. 1.8 متر چې موږ لاړو نو بیا د هغه څخه وروسته د پوټینګ دپاره مثلا 10 سانتي جلا دغه کوو کندنکاري کوو، د دارینګ بیم دپاره هم مثلا 10 سانتي کندنکاري کوو. بره بیا هغه وروسته بیا سیخان پکې لویږي، د پوټینګ دپاره هم سیخان لویږي. په دا پوټینګ کې چې دی کالم درېږي بیا وروسته هغه د کانکریټ څخه ډکېږي. بیا کالم خپله چې سیخ بندي اوسوله سیخان راپورته سول هغه بیا خپله غالبان ورته نیول کېږي. غالبان چې ونیول سول بیا دغه کېږي. که چیرې دا موږ د دیوال سیستم ونه لرو نه، لوډ بیرینګ سیستم ونه لرو، نو یوازې فریم چې جوړو په دې ډول جوړیږي. فاونډیشن رینګ بیم چې جوړ سو، په فاونډیشن کې چې موږ تاسو دغه سیخان ودروله د کالم سیخان، پر هغه باندې بیا نور سیخان ورلپ کوو. د 3 متر چې مثلا سیخان پورته سول هغه دپاره بیا غالب نیسو ډکوو یې. کله چې ګرده کالمان راپورته سول د هغه څخه وروسته بیا موږ د کالمانو څخه سیخان کتو، بیا دغه چې دی دا بیم چې دی د بیم دپاره بیا لاندې موږ ته شټرینګ ورته ورکوو، بیا دغه کوو، دا به یو فریم دا رقم جوړ شو. نو کله چې دا شی جوړ سو بیا هم په هغه ځای کې موږ ته دغه شان لرو. دا به ما ځې راواخلو، کاپي به کړو، یې به پیسټ کاپي. صحیح شو؟ دا شی مو جوړ کړئ. د دې څخه وروسته دلته په دې کې موږ ته 2 ډوله ډایمنشن لرو. یو ډایمنشن دا دی چې د سنټر لاین څخه د سنټر لاین فاصلې، بل ډایمنشن دا دی چې مثلا د پوټینګ د یوه نقطې څخه د پوټینګ تر بلې نقطې پورې ډایمنشن دی نه. دلته بیا موږ تاسو د کنټینیو څخه کار نه اخیستی. که چیرې کنټینیو هغه بیا دا فاصله موږ ته دغه کوي، نو هر ګړی موږ تاسو هغه فاصله نه دغه کوو. نور صحیح. په دې ډول سره موږ تاسو دا رقم هم فاونډیشن پلان هم جوړ کړي. او دا زموږ تاسو فاونډیشن پلان سو، او دا زموږ تاسو رینګ بیم او کالم پلان سو، او دا زموږ تاسو ایکسکیویشن هغه ایریا ده چې موږ تاسو هغه څه پکو ایکسکیویټ کوو یې. چې د ایریا د معلومولو لپاره خو موږ تاسو هغه دغه درلودی نه، کمانډ مو درلودی. په ټول مینیو کې دلته موږ په انکوایري کې ایریا چې معلومونه چې موږ څنګه انګل مثلا کړی. ایریا مثلا 1.9.5 متر مربع ځکه موږ څه کوو ورته کندنکاري کوو. خو بیا هم فکس نه دی، دا رقم نه دی چې یوازې ته ایکسکیویټر ته ودرې هغه تاسو دا سیستم ثابته ساحه دغه کې، دا رقم نه دی. 1.9 متر مربع دی، خو موږ تاسو داسې نه کوو. که چیرې موږ تاسو دلته پر دا ځای باندې دیوال راپورته کوو نه، که د دیوال اخوا موږ تاسو پلاستر کوو، نو که چیرې ته په دغه اندازه سره دغه وکړې کندنکاري وکړې، نو ته بیا نشې کولی د دیوال اخوا پلاستر کړې. ځینې خلک د دیوال ته د خښتو دیوال پورته کوي، نور چې دی د ځمکې خواته دیوال ګرځي، ځینې پاتېږي، ځینې خلک یې پلستر کوي، خو ځینې خلک یې نه پلستر کوي. هغه نه چې پلستر کوي د هغه تاوان دا دی چې د هغه خښتې چې کله موږ مساله پکې ښکار کړو، خښتې دغه کړو، دا سمیټ چې دی
دی دغه راکشي دا اوبه راکشي دا هغه د مځکه چې تا دغه کړې ده کندنکاري کړې ده هغه خپله دا خاوره هم په دغه کې راکشي په دغه اوبو کې او سمیټو د خاورو چې سره ګډه شي د سمیټ کوالټي خرابېږي کمزوري کېږي او هم کولی شي چې مثلا د دې ځای څخه نو واخلي خونه مثلا دغه کې متضرره کړي تا رنګ کړي هغه راوکولیږي نو د دې لپاره ډېر خلک هغه ورته پلستر کوي کله چې بیا پلستر شي بیا دا مشکل نه پیښیږي نو که ته چېرې پلستر ترکیې یې که پلستر نه کوې هم ته مجبوره یې چې مثلا داسې یو 10 سانتي 20 سانتي هاخوا ته اضافه دغه کړي ځکه دا خښتکاري کوي هلته ستا لاس راګرځي او بیا اکسکیویټر مو کله دونه دغه دقیق تا ته کندنکاري کوي نه درته کوي نه نو اضافي کندنکاري موږ کوو نمبرونه یوازې د دې دپاره دي چې مثلا پر دغه سی نمبر چې دی دا بیا هلته وروسته موږ تاسو بیا دغه پلان کله چې موږ تاسو دغه جوړو دا پریم جوړیږي دا پریم بیا انالایز کیږي پر دې پریم چې کوم لوډونه وارد شوي دي هغه لوډونه د دې لپاره د دغه نمبرو په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې دغه پریم راواخلو دا جلا انالایز کړو پر ده باندې لوډونه محاسبه کړو او د هغه څخه وروسته موږ که چیرې سیخبندي کړي د سیخبندي لپاره برابر ده موږ بیا د دې څخه کولی شو نه موږ وایو چې پر دې نمبر پریم چې دی په دې کې دونه سیخبندي دونه سیخان کار شوي دي او دا نمبرونه د ډیټیلو دپاره دا ټوله چیز چې مهم دي او همدارنګه تا ته دغه خپل د ستا د کار سنټر لاین هم درته ښیي نه هغه مرکزیت دا ټوله شیان درته ښیي نو دا نمبرونه چې دا ډېر مهم دي او دغه چې دي خپله دغه اندازې چې دي او دا اندازې چې دي دا هم په برابر کې ستا سره ډېر کومک کوي نه کله چې مثلا دا فاونډیشن دغه کې برابر کړې دا شیان ستا سره ډېر کومک کوي او بل یو شی چې پاتې سو فاونډیشن موږ تاسو جوړ کړي یو ډایمنشن نه دی ورته ورکړی چې دا فاونډیشن څو په څو کې دی نو د دې لپاره ته مجبور یې چې د یوه دغه فاونډیشن ډایمنشنونه واخلې او هغه کالم چې دی کالم به هم ورته دغه کوي چې کالم څو په څو کې دی نه څنګه وکړو چې یو کلام څو کالمه ضرور پکار نه وي او کالمان باید چیرې دا خو ډیزاین کېږي اوس که چیرې موږ تاسو خو د دې لپاره سیف طریقه دا رقم ده که چیرې موږ تاسو 6 په 4 کې خونه ولرو نو باید په 4 کنجانو باندې د کالمان ولري د 6 متر څخه اضافه ته نشې کولی چې کالم مثلا نور اوږد کړې په دې خاطر چې هغه لوډ چې دی هغه بیا په سیف ډول سره نه انتقالېږي اوس لکه مثلا دا ساحه چې موږ تاسو لرو دا ساحه کېدای شي مثلا د 6 متره ډېرې وي نه نو په دې خاطر دی چې کړي دي دا 6.15 ده دا په داسې حالت کې هم سیف راته چې دا کالم نه دی بل کالم ته راوړي پر دا ځای باندې کښېښی یو کالم دلته دی بل کالم پر دې ځای باندې کښېښی نو ته 6 په 4 کې د سیفټي دپاره ته کولی شې چې کالمان ورته ورکړې وکې 6 متره مثلا اوږدوالی 4 متره بر ولري یا 6 په 6 کې هغه هم دی څه به کولی شي سپورټولی شي دغه څخه اضافي بیا ته کالم نشي ورکولی او که چیرې بیا ته غواړې چې مثلا کالم ورته ورکړې 6 په 8 کې دغه 8 په 10 کې راته کولی شي 8 په 10 کې بیخي غټه ساحه ده کولی شي چې ته مثلا کالمان ورته ورکړې 4 کالم ورته ورکړې د هغه دپاره بیا مهم شی دا دی چې ته بیا دغه رینګ بیم نه دی چل کړوړ بیم کاریې د هغه دا ډیپت نه دی دا موږ ته قوي کوو ورته اضافه کوو په دې خاطر چې موږ ویلي چې کله چې مثلا یو شی دا رقم پروژه دا ډېر لوډ زغمي او که چیرې بیا داسې پروژه دا ډېر لوډ نه زغمي او بل شی دا دی اوس که چیرې مثلا دا کالم موږ ولرو پر دا ځای موږ تاسو کالم لرو خو دلته موږ تاسو رینګ بیم نشو کارولی نه په خونه کې بد معلومیږي د دې دپاره بیا کینسل رینګ بیمان کاریږي هغه داسې رینګ بیم دی چې په سلب کې پټېږي هغه بیا سره کم وي دا ډیپ چې کم وي هغه ویڅ بیا ډېر نه بردوالی ورته ورکوي مګر دا جګوالی نه ورته ورکوي ځکه چې دی بیا راوځي هغه بیا هغه شی ورته کاروي یا دا رقم حساب راغلی لکه اوس مثلا دا زموږ ته زیرخانه ده هغه زموږ بل دیوال چې دی پر دې ځای باندې کش شوی دی کله چې موږ پر دې ځای باندې دیوال کشوو نو دا خپله پر دغه سلب باندې لوډ واردوي نه او سلب در دغه لاندې دلته خدای بیمان لري مګر کالمان نه لري چې دا په سیف ډول دغه نو در دغه دیوال لاندې به دی چې کی هغه کینسل رینګ بیم کاروي په داسې ځایو کې تاسو کېدای شي ډېر سره مخامخ شئ لکه اوس دا زیرخانه چې د پر سر باندې دلته د شناپونه لري د شناپ دیوال خو چې دی هغه کوچنی دیوال دی د 15 سانتي خښتې 12 سانتي خښته ده هغه 3 سانتي کور دی یو بل طرف ته د مسالې د راځي نو هغه دومره لوډ نه دغه کوي که چیرې مثلا ته بیخي راځي دلته 15 سانتي دیوال پر کښې او دلته فاصله هم ډېر وي نو د هغه دپاره هغه کینسل رینګ بیم چې دی هغه بیا ډېر مهم دی چې هغه بیا پکې ښکارېږي نو دا ډایمنشنونه سوله چې ورته وام کړله دا زموږ ته دغه پلانونه سوله